په پیښور کې د خیبر پښتونخوا اسمبلی مخې ته افغان هنرمندانو د پاکستان د مدني ټولنې د غړو او هنرمندانو سره یوځای د افغانستان نه د طالبانو له ویرې پیښور ته د راتښتېدلو څلورو افغان هنرمندانو د نیولو او اوس د هغوی افغان طالبانو ته د سپارلو د فیصلې خلاف احتجاج وکړو. څلور کسان ونیول په هغه اوس ډیپورټ کوي یا به لیږي، خو دا تپوس پکار دی چې هلته به هغوی سر څه کېږي. مظاهرچیانو په لاسونو کې پلی کارډونه نیولي وو چې په نارې درج وي خبرې او سندرې مه وژنئ، تاسو هغوی لیوانو ته نشئ ورچولی، موږ د خبرو او سندرو خلک یو. مظاهرچیانو څرګنده کړه چې طالبانو په موسیقۍ بندیز لګولی نه یې مني او په هنرمندانو سختي کوي. د هنرمندانو د اتحادیې مشر ارشد په دې موقع میډیا سره په خبرو کې ویل که په داسې حال کې دا هنرمندان طالبانو ته وسپارل شي نو هغوی به ورسره څه کوي. د هنرمندانو ویناوه په افغانستان کې ژوند ته خطره پیښه ده، ځکه دلته راغلي، اوس دې ورسره دلته د رونو په شان سلوک وکړی شي او لیوانو ته دې نه سپارل کیږي. مونږ دا وایو چې حکومت ته د دې معامله چې دا یو هټ کې معامله د عام انسانانو نه، ځکه چې یو خو دا فنکاران دي. د بشري حقوقو د کمیشن د خیبر پښتونخوا کوارډینیټر شاهد محمود په خپلو خبرو کې ویل دوی د هنرمندانو لپاره په تګلارې جوړولو کار کوي. د پښتون قام پرست ګوند ANP یو لارښود سردار حسین بابکوم د افغان هنرمندانو سره یووالی څرګند کړ او د دوی لپاره د انصاف غوښتنه وکړه. د پیښور پولیس بیا وایي څلور افغان هنرمندان د فارن اکټ لاندې د کاغذونو د نشتوالي له امله نیول شوي دي او هغوی به ملک بدر کولی شي. حضرت یوسف، وایس اف پېښور، پیښور.